د مخابراتو وزارت له لوري د زابل ولایت د مخابراتو ریاست د کمپیوټر زده کړې مرکز ته 10 پایې لپټاپ کمپیوټر ورکړل شول چې ورسره به د زده کوونکو د کمپیوټرو د کمښت ستونزه حل شي. مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت له لوري د زابل ولایت د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي ریاست د کمپیوټر و ښوونیز مرکز ته 10 پایې لپټاپ کمپیوټرونه د سولري برق سیستم او د کمپیوټرانو لپاره میزونه ورکړل شول. په دې مناسبت په جوړه شوې غونډه کې د زابل ولایت د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي رئیس ویل چې د دوی په هڅو د مرکز په خاصه همکاري دغه مجهز سیستم زابل ته راوړی چې ورسره به د زابل د مخابراتو ریاست د کمپیوټر زده کړې د مرکز د کمپیوټرانو د کمښت ستونزه تر ډیره بریده حل شي. نو موږ له ډیره وخت څخه په دې کوشش کې وو چې له خپل وزارت څخه په دا نوي ټکنالوژي سمبال نوي کمپیوټرونه موږ خپل سنټر ته راوړو او شاګردان هغه څخه استفاده وکړي. الحمدلله د وزارت مقام څخه زیات منندوی یو چې موږ دا غوښتنه ومنله. په ورته وخت کې د زابل مرستیال والي د ځوانانو څخه غوښتنه وکړل ترڅو د کمپیوټر زده کړې ته مخه وکړي او د خپل هیواد او نظام لپاره د خدمت جوګه وګرځي. چې نن سبا چې څومره مثال کارونه روان دي هغه په کمپیوټر باندې روان دي، که ته دوکانداري کوې، که کاروبار کوې، که علم زده کړه کوې، که چیرې د تا کمپیوټر زده نه وي نو حتما به ته مثال مشکلاتو سره مخامخ کیږي. نو دغه څانګه چې دوی دلته په مخابراتو ریاست کې خلاصه کړې ده او داسې ځوانانو دپاره چې هغوی دلته راځي او زده کړې پکې کوي، نو دا د تاسې زابلیانو دپاره یو لوی فرصت ده. په جوړه شوې غونډه کې د کابل څخه د راغلي پلاوي مشر وویل چې دا یو طلایي فرصت دی او باید ټول ورڅخه په ښه توګه استفاده وکړو. هغه وویل اسلامي امارت تل هڅه کوي چې د تعلیمي برخې لپاره نورې ډېرې اسانتیاوې هم رامنځته کړي. غوښتنه مې دا ده د ټولو ځوانانو او د ټولو مشرانو څخه چې ځوانانو دغه طلایي فرصت نه استفاده وکوي. راځئ وخت مه ضایع کوئ. که د پوهنتون محصل هم یې وخت د عملي زده کړې ته وخت ورکړئ. د یادونې وړ ده چې د زابل ولایت د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي ریاست یو منظم د کمپیوټر زده کړې مرکز لري چې لسګونه ځوانان پکښې په زده کړو بوخت دي.